بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو 14مې برخې ته مو هرکلی کوم. د زلمي نوم جیرام و او د کاتیاواړ د یوه لوړ نسبه راجپوت د اشرافي کورنۍ د سترګو تور و. د ځوانۍ په موسم کې د شهرت او نامه شوق سند ته راوست. د برهمن آباد په یوه میله کې یې په غشي ویستلو کې د سند د راجا پام ور واړاوه او هغه د ځوان مهارت او کمال وستایه. راجا جیرام په خپل پوځ کې شامل کړ او یو وړوکی منصب یې ور وسپاره. له 2 کلونو نه وروسته جیرام د دیبل د حاکم د مرستیالي تر منصبه پورې اوچت شو. په دیبل کې د هغه یو هفته نه وه پوره سوې چې د پلار د وفات او مور د ناروغۍ خبر ورته راغی او مجبور سو هر څه یې پرېښودل او کاتیاواړ ته ستون سو. هلته یې په 10مه ورځ مور هم مړه سوه. په کور کې یې اوس یوازې یوه کشرۍ خور مایا دیوي پاتې سوه. جیرام ته یې د خپلوانو زارۍ او د مایا دیوي اوښکې د پښو زولنې سوې او سیند ته یې د ستنېدو خیال پرېښود. خو 4 میاشتې وروسته په کور کې پاتې کېدل ورته ترخه شول او یوه ورځ د کاتیاواړ د راجا په خدمت کې حاضر سو او د څه دندې غوښتنه یې وکړه. د هغه وخت چې د سند راجا ځواکمن سوی و. له خپلو ګاونډیو ریاستونو سره یې جنجالونه پیل کړي وو. وړوکو ریاستونو هم هغه زورور باله او د خپلو حاصلاتو یوه برخه به یې د جزیې په ډول ورکوله. د کاتیاواړ راجا که څه هم د سند له نیغ خطر نه لرې و، خو بیا یې هم د یوې اندازې طلا او سپینو زرو په بدل کې د هغه د دوستي هڅه کوله. جیرام ته یې په دربار کې د څه دندې سپارلو پر ځای دا غوره وبلله چې د سند دربار ته یې واستوي او د هغه له اثر او رسوخ نه د سند د راجا په دوستي حاصلولو کې کار واخلي. جیرام ته یې د طلا او جواهرو نه یو صندوق ډک کړ او د سند د راجا داهر خدمت ته یې واستو. د جیرام باور و چې راجا داهر به یې بیرته راونه لیږي، ځکه خو یې خور مایا دیوي یوازې پرېښودل مناسب ونه بلل. مایا دیوي هم اصرار کاوه چې ورسره ولاړه سي، ځکه خو دوی خپل کور او جایداد خپلو تربرونو ته وسپارل او په خپله دواړه د سیند په لور وخوځېدل. خو د کاتیاواړ او سند ترمنځ یې پر کښتۍ سمندري لوټمارانو حمله وکړه. د ده ملګرو په زړورتیا مقابله وکړه، خو د لوټمارو شمېر زیات و. بالاخره یې ټول ونیول. د جواهرو او طلا نه ډک صندوق یې هم ترلاسه کړ او له مایا دیوي او جیرام نه پرته یې د دوی نور ملګري د سمندر په څنډه کې خوشي کړل. د غلو مشر په دې پوهېده چې جیرام او مایا دیوي د کاتیاواړ د راجا عزیزان دي او هغه به د دوی د خوشي کولو په بدل کې ښې پیسې ورکړي، ځکه یې غوښتل د کاتیاواړ په یوه چوپه او بې هستوګنې څنډه کې لنګر واچوي او له راجا سره دغه معامله وکړي. خو د دوی یو جاسوس د سراندیب د کښتیو د راتګ خبر ورکړ چې دوی په کاتیاواړ کې د لنګر اچولو پر ځای مالابار لوري ته روان شول. زبیر جیرام او د هغه خور ته یو ځل بیا تسلي ورکړه او ورته ویې ویل دغه لوټماران څومره چې زموږ مجرمان دي هغومره ستاسو هم دي. ما تر اوسه دا پرېکړه نه وه کړې چې څه ډول سزا ورکړم، خو زه نه پوهېږم چې ستاسې په ریاست کې دوی ته څه وړ سزا ورکول کېږي. جیرام ځواب ورکړ داسې ظالمو لوټمارانو ته نه ستاسې په ملک کې او نه زموږ د رحم او بښنې څه مجال شته. خو کله چې ستاسې او دوی جنګ ونښت، دوی زه او خور مې په یوه کوټه کې بندي کړو. وروسته چې کښتۍ اور واخیست، دوی غوښتل موږ هماغسې په اور کې پرېږدي. ما د ځان په خاطر نه بلکې د خور په خاطر دوی ته وویل چې له کوټې نه مو بهر کړي. بالاخره هغوی په دې وعده له کوټې را ایستلي یو چې موږ به تاسې ته د دوی د بښنې سپارښت کوو. زما مطلب دا نه دی چې هغوی پرېږدئ، خو زه د دوی د نه وژلو سپارښت کوم او تر څو چې له بدو توبهګار نه دي او په سمه لاره برابر سوي نه وي، دوی به بندیان وي. مایا دیوي د ناروغۍ او کمزوري په سبب ډېره دردېدای نه سوه. هغې خپل ورور ته څه وویل او پخوا له دې چې ورور یې څه ځواب ورکړي، د لپسنګ وویل اوهو موږ ته خو دا نه ده معلومه چې ستا خور ناروغه ده. خالده زویه هغه خپلې خور ته بوځه. خالد وړاندې سو. مایا دیوي خپل ورور ته وکتل. جیرام له دلیپ سنګ نه پوښتنه وکړه په دې کښتۍ کې پر نارینه و برسېره ښځې هم شته؟ دلیپ سنګ وویل هوکې، ستا خور ته به نور هېڅ تکلیف نه وي، ورځه لور یې ته ارام وکړه.